د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه ښاغلی آغا ملوک سهار په خیر راغلی خپرونې ته. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. تاسو به خبر لوستلی وي چې طالبان او ایران د افغانستان د انټرنیټ د کارونکو د څار لپاره د یو اپلیکیشن باندې کار کوي چې هدف په افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو څارنه بلل کیږي. دغه اپلیکیشن د سمارټ موبایلونو او انټرنیټي وسایلو معلومات د طالبانو د استخباراتي څار له سیستم سره نښلوي. آیا دغه یو اپلیکیشن د جوړېدو امکان شته؟ له تخنیکي لحاظه بلې د دې ډول سیستم جوړول اسانه دي. موږ ډېر قوي مثالونه لرو. په ګاونډ کې د ایران سیستم ده، چین سیستم ده، روسي سیستم ده، شمالي کوریا سیستم ده. دا په ټوله کې د سانسورشیپ یا هماغه د محدودولو یو میکانیزم د ټول یو موبایل اپلیکیشن یوازې نه ده. دا تقریبا یو مکمل موږ ورته د سرویلانس ایکو سیستم وایو، یعنی د څارلو یو منظم سیستم د څو اړخه لري. موبایل اپلیکیشن نه دی، نیټورک په شبکې په سطح باندې دا سیستم کیږي، سرورونو کې دا کار کیږي او نور تقریبا د انټرنیټ د خدماتو وړاندې کولو کې دا څارنه کیږي. او ترڅنګ مثلا د افغانستان کې دغه کومه ډیټا سي باندې ترانسمیټ کیږي یا خلک ډیټا ترلاسه کوي له ویب سایټونو څخه، په دې برخه کې دا مکمله ټکنالوژي عملي کیږي چې موږ ته ډي پی آی وایو، ډیپ پاکټ انسپیکشن، چې تقریبا په څو اړخو کیږي. نو دا تقریبا مکمل یو ایکو سیستم د موبایل اپلیکیشن ممکن ده. ډیر موبایل اپلیکیشن جوړیږي، ډولونه دي او هغه بیا اصلا په یو نامه وي خو کار یې همدغه د څارل وي چې وروسته بیا دې ته اشاره وکړو څه ډول خلک بیا دا تشخیصولی شي او څه ډول دا معلومات راټولیږي او پروسس کیږي. فرض کوو چې دغه اپلیکیشن مثلا په افغانستان کې جوړ شو، خلک له دغه اپلیکیشن ځان څنګه وساتي؟ اپلیکیشن دغه سپایویر یا د جاسوسي اپلیکیشن نه دي، تقریبا څو اړخونه لري. یعنی تقریبا یوازې دا نه ده مثلا د یو اپلیکیشن جوړوي، دا تقریبا له ډېر دولتي خدماتو په نامه اپلیکیشن جوړیږي چې هغوی ترڅنګ دا معلومات راټولوي. یعنی مثلا فرض کړه ما چې راپور وکتل ملي ټلویزیون د افغانستان هغوی یو د کیبورډ په نامه یعنی پښتو دري کیبورډ ورته اپلیکیشن جوړ کړی ده. تر حاله کې دې ته اصلا ضرورت نه و. موږ تاسې وینو د ګوګل، مایکروسافټ او تقریبا د اپل خپله د پښتو کیبورډونه ډېر معیاري او سټنډرډ دي. ولې ډېری وخت مثلا دغه دولتونه ادارې دا ډول اپلیکیشنونه جوړوي تر څو پورې خلک هغه معلومات ټایپ کوي، هغه راټول کړي او هغه کوم خلک چې څه ډول سرچ کوي د هغه یې راټولول پکار دي. او ډېری وخت مثلا موږ دې ته د هماغه د ټایپینګ الګو سیستم ورته وایي چې دا چا یو یونیک ده. یعنی مثلا زه کوم ډول ټایپ کوم یا لیکل کوم په ډیجیټل ډول، دا معمولا له نور خلکو سره بیل ده. د دغسې کیبورډونو په وسیله چې شاته له سیستم سره وصل وي او هغې ډیټا ټولوي او دغه لغاتونه او کلمې چې ټایپ کېږي دا ټولوي، د هغه په اساس تشخیص کېږي چې دا لیکنه او دغه سرچ چا کړی ده او په کوم موضوعات یې کړی ده او په کوم موضوعاتو کې دوی علاقمند و او د څه په اړه انټرنیټ سرچ کول. دا معمولا یعنی اصلا په ظاهره کې یو کیبورډ وي، ولې په شاته د څارلو، تشخیصولو، د سرچ کولو د یو تشخیص یو مکمل یو میکانیزم وي. مثلا هر ورځ لکه په زرګونه خلک په افغانستان کې نوي اپلیکیشنونه خپل موبایلونو کې انسټال کوي او مثلا یا د گیم وي یا یو بل څه وي، دوی څنګه تشخیصولی شي؟ آیا داسې یو څه شته چې دوی وشي کړلی تشخیص کړي چې دغه اپلیکیشن د څار لپاره جوړ شوی دی؟ کوم مشخصات شته؟ دقیقاً د اول څو اړخونه د اپلیکیشن لري. یو اپلیکیشن د دولتي خدمات په نامه اپلیکیشن جوړیږي، تاسې معمولا هغه انسټالوي، لکه د پاسپورټ ریاست لپاره اپلیکیشن جوړیږي، ملي ټلویزیون لپاره جوړیږي، یا مثلا دولتي ادارې بلې خدمات لپاره جوړیږي. هغه اپلیکیشن په ظاهره کې مثلا فرض کړه کیبورډ اما هغې کامرې ته لاسرسی لري، ګالري ته لاسرسی لري، مثلا فرض کړه لوکیشن ته لاسرسی لري چې باید وی نه لري ځکه کیبورډ ده، نو کیبورډ ولې له لوکیشن سره څرخ لري. دا ډول یعنی یو اپلیکیشن په یو نامه یا ما بیکګراوند کې چې هغه کوم پرمیشن موږ ورته وایو، څه ډول د ټلیفون یا زیرک ټلیفون یا د کمپیوټر یا د سمارټ ټلویزیون هغه مشخصات ته لاسرسی لري، دا د پوښتنې وړ ده. خلک باید دا چیک کړي. دویمه خبره ده چې ډېری نور اپلیکیشنونه چې مثلا فرض کړم دی په افغانستان کې نورې ادارې کاروي، لکه مثلا فرض کړم مخابراتي شبکې، مثلا فرض کړه یو بله اداره چې اپلیکیشن د باور وړ ده، خو ډېری وخت مثلا د ایران غوندې دولت یا شمالي کوریا یا مثلا چین یا روسیه هغې ته وایي چې دغه ډیټا ته لاسرسی باید موږ ته راکړل شي. یعنې دا څه ډول ډیټا تاسو له خلکو راټولوي هغې دا جبري ده چې باید دا لاسرسی دولت ته ورکړي، استخباراتي ادارې ته، تر څو هغوی
لا مغه ډیټا څخه لغه سیستم او اپلیکیشن څخه د خلکو د څارلو لپاره ګټه واخلي. بل ډول اپلیکیشن دا مثلا جبري سي، لکه مثلا سیم کارتو د رجستر کول لپاره په ځینې هیوادو کې په افغانستان کې دا اوس جبري کېږي. ستاسې باید اپلیکیشن نصب کړئ. مثلا کله چې موبایل افغانستان ته واردېږي یو اپلیکیشن اتومات چې کله تاسې انټرنیټ فعاله کوئ، سیم کارت فعاله کوئ، هغه اتومات انسټال کېږي، له هغه پرته کار نه کوي. خو دا په اصلاً کې مثلا جبري وي، ځکه چې دا هلته یو ډول د څار خدمات دوی ته وړاندې کوي. دې ترڅنګ مثلا فرض کړه نور ځینې اپلیکیشن چې هغه مثلا په پټه انسټالېږي. زه معمولا په انډراید اپریټینګ سیسټم کې دا کار کېږي، په آیفون کې دا کار تر ډېره حده ناممکنه ده یا سخته ده، کېږي په کېدو سره چانس یې ډېر زیات ده. دې ته ورته ځینې نور لارې چارې دي، مثلا لکه فرض کړه تاسې ډیټا لیږئ، اس ام اس لیږئ، زنګ وهئ، دا په داخل کې یو لینک لري. کله ستاسې په هغه باندې کلیک کوئ یا عکس لیږئ، هغه دوی په ملي سکند کې د یوې ثانیې په میلیونمه حصه کې دوی هغه تشخیصوي او هغه سیسټمونه شته چې هغه له کوم موبایل څخه اخیستل شوی ده، هغه ته شاکس میټا ډیټا ورته وایي، یعنې دا معنا په کوم موبایل اخیستل شوی، چېرته اخیستل شوی، په کوم ټایم اخیستل شوی ده. مثلا فرض کړئ د هغه تر شاته هغه نور ډېر میټا ډیټا وي، هغه ټوله دوی ته په لاس ورځي. چې دا داسې مثال لري لکه یو پوسټ رسان یا پوسټ چي تاسو ته پوسټ رسوي او هغه پوسټونه خلاص کړي وي، خو تاسې هېڅ پوهېږئ نه چې د ما پوسټ یا هغه کوم بسته څخه خلاص شوې ده. نو دا تقریبا یعنې د موبایلو د اپلیکیشنو ډېر ډولونه لري، چې هم پټ دي، هم د یوټیلیټي خدماتو په ډول خلک استفاده کوي. د مثلا د افغانستان کې نورې ادارې وي، مثلا مخابراتي شرکت وي، مثلا فرض کړئ د دندې پیدا کولو اپلیکیشن وي، هغه دې مجبوره کوي ځکه چې د اوس که هلته هره کمپنۍ وي، هره اداره وي، هغه مجبوره دي چې مثلا د اوسنۍ ادارې هغه ټولې غوښتنې ومني. حتی دا په چین کې شته، حتی دا په ایران کې شته. یعنې بله خبره ده چې په افغانستان کې مثلا د مخابراتي شبکې سیسټم د ایران له سیسټم سره ورته والی لري. مثلا هلته هم د پخوانی ای ټي ایم کمپنۍ ده، اوس مثلا په ایران کې د ایرانسیل په نامه ده، دا تقریبا یو کمپنۍ دی، یو سیسټم دی. یعنې تقریبا د هغوی هم ایران کې دا ډول جبري ده، هغه باید له دولت سره همکاري کړې وای او درلوده یې. یعنې په ټوله کې د ټولې مخابراتي شبکو سیسټم ته، ډیټا ته، سرورونو ته د دولت چې د ایران د اطلاعاتي مرکز یا شبکې لاسرسی جبري و او حتمي و، او مخابراتي شبکو دا چاره نه درلوده او هغوی ته یې په ټول کې لاسرسی ورکړی. نو په هغه حساب باندې د ایران د څارلو یا د سرویلانس سیسټم یو د نړۍ تر ټولو قوي سیسټم ده، او چې تاسې اوس وینئ چې تقریبا په ټول ایران کې دوی هر څه ته چې وغواړي په هغه ډول لاسرسی پیدا کوي او درلود او لري هم. یعنې تاسو وایئ چې د ایران تجربه د طالبانو د حکومت لپاره ښه تجربه کېدلی شي که ترېنه استفاده وکړي. په ټوله کې د ایران تجربه موفقه ده. یعنې یو هغه واقعیت ته سړی وګوري، د فریډم هاوس د 2015 کال د راپور له مخې د ایران انټرنیټ تقریبا 9 سلنه په سلو کې یعنې ازادي درلوده. د روسیې 11 سلنه وه، د ایران 14 وه، د چین 9 سلنه وه. یعنې تقریبا د ایران انټرنیټ تقریبا 10 سلنه شاوخوا ازادي لري، 90 سلنه سانسور ده، چې دې کې تقریبا د مخابراتي شبکو لري، د سرورونو لري، د موبایل اپلیکیشن لري، د انټرنیټ د کنټرول لري، د محتوا د کنټرول کول لري. یعنې دې تقریبا څو لیره فلټرینګ درلوده چې هغه ډېر موفقه و. تاسې اوس وینئ چې د ایران د اوسنۍ د انټرنیټ هغه شټ ډاون یا هغه بندېدل د شمالي کوریا ته ورته ده. یعنې تقریبا یوازې څو زره کسان په ایران کې نړیوال انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو ټول د ایران 8 میلیونه یا 15 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه بې برخې دي. شمالي کوریا کې دا سیسټم تقریبا 13-15 کلو کې ولو، خو مثلا په تر دې مخکې ایران کې د انټرنیټ ازادي تقریبا هماغه یوازې 14 سلنه وه. یعنې تاسې په هر ډول کولی شئ هر څه سیم استفاده کول، که وي پي ان مو کارولی وای، هر څه مو کارولی وای، دوی تشخیصول. او حتی ما څو وخت مخکې د ایران د استخباراتي ادارو د صفا راپور او د هغې د متخصصینو خبرې واورېدې. که تاسې هر ویب سایټ ته ځئ، هر چېرته ځئ، موږ هغه پیدا کوو، په ظرف د څو ساعته کې تاسې نیولی شو. او واقعیت کې هم هغه څه ولسې کېدلو، ځکه چې دوی مکمل د ټول سیسټم ته لاسرسی درلود، یوازې موبایل اپلیکیشن نه و. لکه مخکې ما وویل سرورونه، مخابراتي شبکې، پټ اپلیکیشن په ایران کې غیر رسمي سټورونه د اپلیکیشنو چې د ایران تقریبا یو سټور 10 میلیونه اپلیکیشن لري. ډېری دغه اپلیکیشنونه بیا د دولت په خدمت کې دي، دا معنا چې ډیټا راټولوي، خو تر څنګ بیا دولت هم هغه بیک ډور چې موږ ورته وایو هغه لاسرسی ورکوي، تر څو پورې هغوی هغه ډیټا څخه جبري استفاده وکړي او خپل موخو لپاره یې وکاروي. مثلا دغه اپلیکیشن چې کله یو کاروونکی ډاونلوډوي، دغه کوم معلومات چې استخباراتي ادارې غواړي دغه کاروونکي له ټلیفون نه واخلي،
آیا داسې کومه نښانه هم کاروونکي ته ورښکاري یا داسې یو نښانه ورته ښیي چې یا اجازه ترې واخیستل شي چې دغه معلومات ترې اخلي که نه کله چې دغه اپلیکیشن په تلیفون کې و پرته له دې چې یا دغه کاروونکی په دې پوه شي دغه معلومات ترې اخیستل کیږي؟ څو اړخونه لري. اول دا داسې ډېری اپلیکیشن اوسني اپریټینګ سیسټم کې تاسې په سیټینګ کې یا تنظیماتو کې تاسو ته درته معلومیږي چې کوم موبایل اپلیکیشن کومو خدمات ته لاسرسی لري. یعنې مثلا کامرې ته لاسرسی لري، ګالري ته لاسرسی لري، لوکیشن ته لري، مثلا موقعیت ته، مثلا تقریبا کیبورډ ته، مثلا فرض کړه هر ډېر زیات هلته لري. تاسې باید هغه وګورئ چې مثلا یو د جنټري په نامه یو اپلیکیشن دی، یا مثلا د عاجزي بانک دی، یا مثلا فکر وکړئ د برېښنا شرکت اپلیکیشن ده، ولې هغه ګالري ته اکسس لري، هغه لوکیشن ته لري، در حالې کې چې باید ویې نه لري. دې ته ورته مثلا تاسې په سیټینګ کې دا کتلی سئ. کله دا وګورئ چې هغه یې باید ونه لري او لري یې، دا معنا چې هغه د پوښتنې وړ ده، چې دا اوله خبره ده. دویمه خبره دا چې د ډېری په افغانستان کې چې سمارټ زیرک ټلیفونونه دا اپډیټ نه دي، یعنې وروستي ماډل نه دي. ډېری خلک د 2010 12 کال زیرک ټلیفونونه کاروي چې د هغوی هغه اپریټینګ سیسټم اوس د اپډیټېدو وړ نه ده. نو هغوی د دغه ډول اپلیکیشنونو په وړاندې مقاومت نه لري، یعنې هغه سکیورټي اپډیټ یې هغسې نه ده چې خلک په دې باندې پوه سي. نو دا معنا چې هغوی یو ډول دي هماغه په حساب د دغه ډول څارلو په هغه اول خطر په لیکه کې دي. بله خبره دا ده چې ډېری خلک مثلا د دې پوهه نه لري. په افغانستان کې خلک په سلګونه اپلیکیشنونه ډاونلوډوي، انسټالوي له رسمي سټورو څخه لکه پلی سټور، اپ سټور څخه، له غیر رسمي سټورو څخه چې په افغانستان کې هم ډېر مروج دي. خلک یو بل ته په انډراید کې APK فایل لیږي یا مثلا فرض کړئ لینکونه لیږي. نو دوی نه پوهېږي چې زما موبایل کې کوم اپلیکیشنونه دي، او ډېری مثلا بیا خلک په دې نه پوهېږي کوم اپلیکیشن لکه سپایویر چې دي، چې جاسوسي دي، چې تروجان په ډول باندې فعالیت کوي، چې هغه بیکګراونډ کې څه ډول فعالیت کوي، چې هغه پاک کړي یا کلین یې کړي یا یو ډول سکن یې کړي. دغه ډول تخنیکي پوهه هم تقریبا له اکثریت افغانانو سره نشته، ځکه چې په افغانستان کې تخمیني شمېرې دا د 20 میلیونه زیرک ټلیفونونه دي، نو تقریبا په میلیونونه کمپیوټرونه دي، په میلیونونه اوس خلکو سره ټابلیټونه دي. نو ډېری دغه ډول ټکنالوژیانې خلک هغه ډیجیټلي پوهه نه لري چې دغه ډول ویروسونو یا د سپایویرو د جاسوسي اپلیکیشنونو یا د څارلو په وړاندې باندې دوی هغه خپل ټول اړخونه وګوري. اما تر ټولو هغه ښه خبره دا ده چې خلک څه کولی شي وروستي سافټویرونو څخه د ګټه واخلي، اپډیټ یې کړي. ټول هغه اپلیکیشنونه چې دوی ورته ضرورت نه لري هغه دې ان انسټال کړي. کوم اپلیکیشنونه چې باید اجازه ونه لري لکه ګالري ته، موقعیت ته، مثلا فرض کړه نورو برخو ته هغه باید ورنه کړي. همیشه یې باید په سیټینګ کې چک کړي. تر ډېره حده پورې هڅه وکړي چې له تخنیکي کسانو په مرسته باندې که دوی اندېښنه لري او مثلا باید ویې لري، باید هغوی ته ووایي چې دغه زما اپلیکیشن، زما موبایل باید یو ډول ټول چک سي. زه یې واقعا دغه زه کوم کیبورډ کاروم، زه دا کوم اپلیکیشنونه کاروم، دا واقعا هم خوندي دي که نه دي. او بل له رسمي سټورو څخه یوازې اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړي لکه پلی سټور، اپ سټور څخه. په افغانستان کې ډېری خلک په میلیونونه خلک له غیر رسمي سټورو یا APK فایلونو یا غیر رسمي اپلیکیشنونه انسټالوي چې هغه تقریبا تر ډېر زیاته خطرناک دي. که چیرې مثلا کاروونکي دا احساس کړي چې دغسې یو اپلیکیشن سره مخ شوي دي یا دوی ټلیفون ډیټا څارل کیږي، آیا د مخنیوي لاره شته ده چې یا حل لاره شته ده چې دوی د دغه کار نه ځان خلاص کړي؟ دقیقاً اوله خبره دا ده چې باید ټول هغه غیر رسمي ضروري اپلیکیشن له موبایل څخه ایسته کړي. سیټینګ ته لاړ شي، کوم اپلیکیشنونه چې غیر ضروري لکه ګالري ته، کانټاکټ ته، مثلا فرض کړه کال لاک ته، دغه کله زنګونه مو وهو، یا مثلا فرض کړه لوکیشن ته، یا مثلا فرض کړه نورو برخو ته لاسرسی لري، هغه باید ټول بند کړي ځکه ضرور نه ده. بله خبره ده چې ډېری اپلیکیشنز له غیر رسمي سټورو څخه دي، هغه باید ان انسټال کړي. یوازې له رسمي لکه مثلا که د ګوګل پروټیکټ سرویس، ګوګل د پلی سټور یو برخه دغه باید وکاروي تر څو دغه ډول اپلیکیشن هغوی تشخیصوي. بل ډېری وخت دوی باید خپل لوکیشن نه بند کړي، یوازې رسمي کیبورډونه وکاروي. که فرض کړه کوم اپلیکیشنونه د نورو ادارو دي کاروي لکه برېښنا، د بانکونو، د نورو، هغوی سل په سله باید چک یې وګوري چې یوازې مثلا هغوی هغه کوم شي ته لاسرسی لري. ولې په ټوله کې د اوس وخت کې متاسفانه د دغه ډول سټریټ سرویلانس سیسټم څخه خوندیتوب ډېر سخته ده، خصوصا هغه خلکو د ټکنالوژي پوهه ډېره کمه لري یا بلدتیا کمه لري. ځکه ما وویل چې څو اړخونه دي، یوازې اپلیکیشن نه دي. د نورو ادارو اپلیکیشنونو له هغې څخه ګټه اخیستل کېږي، مخابراتي شبکو څخه ګټه دوی اخلي. چې زه د تجربه لرم، څوک مخکې ماته له کابل څخه یو چا زنګ ووهل چې هغه وویل چې ما له ټلیفون څخه یو بل چاته زنګ ووهل چې غله ما څخه د یو ټلیفون زنګ وهلو مرسته وغوښتله. زه تقریبا 2 3 4 ساعته وروسته
او استخباراتو ونیولم، څو ورځې بندي وم. ماته ویل چې ولې ستا د مقاومت جبهې له دغه سره اړیکه نیولې ده. ما ورته ویل چې ما زه هېڅ ورسره اړیکه نه لرم. هغوی تا ورسره په دې اړیکه په شماره ورسره اړیکه نیولې په دې ټایم باندې. وایي ما ورته ویل چې یوازې زه موټر ګراسپور وم، بل کس له ما څخه د مرستې پوښتنه وکړه او ما هغې سره یوازې دومره مرسته وکړه چې خپل ټلیفون 15 دقیقې ورکړو. نو یندمانه د مخابراتي شبکې ټول سیستم د دې په خدمت کې ده. د اوس کومه ټکنالوژي چې ایران کاروي او چین کاروي او روسیې کاروي، هغه واقعا هم د سرویلانس په برخه کې سیمه څو اړخونه لري، مکمل یو ایکوسیستم ده، نهایت قوي ده او له هغه څخه معمولا په ډېره اسانه باندې خلک نشي کولی ځان دغه کړي بغیر له دې چې دغه ټول مسایل په نظر کې ونیسي چې بیا خوندي کېدی شي. بله پوښتنه چې زما ذهن ته راغله هغه د انټرنیټ مسله ده. د انټرنیټ سرعت په دې کې ونډه لري که نه، یا آیا که چیرې یو سمارټ فون انټرنیټ ونه لري بیا هم څارنه یې کېږي یا څارل کېږي؟ دقیقاً هر هغه څوک چې په ټلیفون کې سیم کارت لري، هغه دا معنا چې هغه د څارلو وړ ده او هغه یې چې کوم مخابراتي شبکې کې تاسو چېرته یاست، هلته کوم ټاور ته نږدې یاست، هغه ته موږ سکتور وایو. مثلا فرض کړئ تاسو کابل خوشحال خان کې یاست یا ارزان قیمت کې یاست، تاسو د دوو درو مخابراتي شبکو د پایو ترمنځ یاست، هغې تاسو تشخیصوي تاسو په کوم سکتور کې یاست. بیا هر سکتور برخې لري. تقریبا د هغه دقت تر دې حده پورې ده چې تقریبا په هغه 10 متره کې ستاسو موقعیت دوی ته ورښیي. که تاسو انټرنیټ نه یې فعاله کړی، سیم کارت بیخي نه یې فعاله کړی، یوازې سیم کارت تاسو ولرئ، تاسو دوی ته معلومیږي چې تاسو په کوم ځای کې یاست. دا معمولا موږ یې تجربه لرو ځکه افغانستان کې زه په همدغه ټکنالوژي برخه کې 10 کاله کې کار کوم. نو دغه د ټریکینګ سیستمونه دا ډول موږ ته ټول معلومېدو څه ډول باندې دا څارل کېږي. نو د انټرنیټ اړخ مهم نه ده. کله ستاسو سیم کارت ولرئ، کله ستاسو زیرک ټلیفون ولرئ، نو دا معنا چې هغه نو د څارلو وړ ده. که تاسو ډیټا ولرئ که ونه لرئ، که تاسو SMS ولرئ که ونه لرئ، په افغانستان کې هر څوک سیم کارت ولري او ټلیفون کې وي، حتی که هغه سیم کارت هم بدل کړي، ټلیفون هم بدل کړي، بل سیم کارت واچوي، هغه تشخیصیږي. ځکه د هغه تاریخچه کې لیکلي وي چې دې ته 1 ساعت مخکې یا 15 ورځې مخکې یا 4 ورځې مخکې کوم سیم کارت په دې ټلیفون کې و، یا دا سیم کارت په کوم ډیوایس یا تقریبا هغه زیرک ټلیفون یا دې کې و. د هغه آیمي نمبرونه چې هغه یونیک دي په مخابراتي شبکه کې، دا ټول ثبتېږي. یعنې تقریبا کله ستاسو یو زنګ وهئ یا یو SMS کوئ، د هغه تر شاوخوا 100 اتریبیوټ ډیټا ده چې هغه په سرور کې ذخیره کېږي. لوکیشن، په کوم موقعیت کې تاسو یاست، کوم ټایم کې یاست، کوم سکتور کې یاست، کوم مخابراتي شبکې ته نږدې یاست، له کوم انټرنیټ څخه هم ګټه اخیستې، څومره دقیقې مو خبرې کړې، کومه ډیټا مو کارولې، SMS مو لیږله، دغه SMS په سرور کې پاتې کېږي د ټول عمر لپاره. تاسو کله زنګ وهئ، هغه په ټول عمر لپاره په سرور کې پاتې کېږي. ټلیفون مثلا له منځه یوړل سي یا هم سیم کارت له منځه یوړل سي، بیا هم دا معلومات پاتې وي. دقیقاً اوله خبره ده چې خلک غواړي چې په SMS کې چې معلومات ولېږي یا پر زنګ کې معلومات ولېږي، هغه په ټول عمر لپاره په سرورونو کې خوندي دي او هغه همیشه د اورېدلو وړ دي. یعنی د سیم کارت د SMS ډیټا او د زنګ ډیټا انکرپټډ نه ده او هغه معمولا ډېر په اسانه ډول خلک چې مخابراتي شبکې کار کوي، هغې په ځبندي بڼه د بل چا خبرې اورېدلی سي. SMS تاسو که 10 کاله مخکې 20 کاله مخکې SMS چاته کړی وي، په هر سیم کارت څخه له هر ټلیفون څخه هغه کېږي. او بله خبره ده چې د انسان غږونه یونیک دي. یعنې د فرض کړئ د هر چا په غږ باندې سر څومره خبرې کړل سوي، هغه په سرور کې پاتې. که تاسو څو ډیوایسونه هم بدل کړي، بیا هم د اوس ټکنالوژي د دې وړتیا لري چې هغه ستاسو ټول غږونه سره رايوځای کړي او وګوري ستاسو په تېرو 10 کلو کومې شمېرې کارولې دي او کوم غږونه هم ډیوایسونه هم کارولي دي. دا تقریبا ټول تشخیص وړ دي. یعنې په ټوله کې د سټیټ د سرویلانس یا د دولتي د څارلو سیستمونه چې دغه ډول مکمل یو ایکوسیستم ورته جوړیږي او یوازې موبایل اپلیکیشن نه ده، دا یوه برخه ده. دا نهایتاً قوي وي او تقریبا څو اړخونه لري. له دې څخه ژغورل یا خوندي پاتې کېدل معمولا سخت دي، اما ممکنه ده. خوندي لارې چارې شته، خو باید یو څوک په دې اړه باندې عامه پوهاوی باید ډېر زیات وي. په وروستیو برخه کې غواړم چې د خوندي حل لارو په هکله په لنډه کې ووایئ. یوازې هغه اپلیکیشنونه دې وکاروي لکه سیګنال، لکه واتساپ، لکه ټلیګرام، یوازې رسمي کیبورډونه دې وکاروي. هغه اپلیکیشنونه چې هغوی ته ضرورت نه لري ان انسټال دې کړي. کوم اپلیکیشنونه چې بې جایه پرمیژن یا اجازو ته ضرورت لري لکه ګالري، کامرا، کانټاک، شمیرو، دغه ته هغه دې ان انسټال کړي، هغه دې بند کړي. ډېری وخت مثلا فرض کړه دوی یوازې نوټیفیکیشن په داخل د اپلیکیشن کې د SMS وکړي، نوټیفیکیشن کې د SMS هغه کوم پیغام متن چې راځي هغه دې بند کړي. په ټولو کې نوټیفیکیشن دې بند کړي ځکه هغه معمولا هغه ډول کیبورډونه چې دوی ټایپ کوي، هغه ډیټا ټوله سرور ته ټرانسمیټ کوي یا لیږي یې. دې تر څنګ مثلا فرض کړه معمولا VPN دې وکاروي. هغه خلک چې مثلا په دې برخه کې دغه احساسوي، خوندیتوب نه احساسوي. بل تر څنګ همیشه د اپلیکیشن نه اپډیټ کړي، موبایل د اپډیټ کړي، وروستي ماډل موبایل څخه دې ګټه واخلي، هغه تر ډېره خوندي وي. رسمي سټورو څخه د اپلیکیشن نه ډاونلوډ کړي.
ټکنالوژي له برخو کسان سره د مشورې وکړي او وخت پر وخت د خپل موبایل نه دغسې سافټویرونو یا نور خوندي سیسټمونه د هغه په واسطه د سکن کړي تر څو پر هغه ورته ووایي چې تاسو څومره د دغه ډول د جاسوسي یا د څارلو د خطر په وړاندې قرار لري. یعنی VPN استفاده هم محفوظ کننده ده. نهایت په دغه ډول وضعیت کې VPN، انټرنیټ، تقریبا رسمي اپلیکیشنونه، تقریبا انټي ویروسونه لکه دغه ډول د سپایویر ضد سافټویرونه چې په موبایل او کمپیوټرو په ټابلیټونو کې چې هغه تشخیصوي او د هغې څارنه کوي هغه دغه کېږي. او بل د یوازې رسمي اپلیکیشن چې هغه د باور وړ دي یعنې رسمي ادارو نړیواله کمپنۍ جوړ کړي وي هغه د یوازې ډاونلوډ کړي. غیر رسمي اپلیکیشنونه او لینکونه د نه لېږي او له ټوله هغه ډیټا چې د SMS لارې لېږي دغه سره د خوندي چې هغه د ډیلیټېدو وړ نه ده او معمولا که ټلیفون کې د خبرې کوي هغه خوندي نه ده او په سرور کې 100% د هغې یو غږیزه کاپي د تل لپاره پاتې کېږي. ډیره مننه هغه ملک سهار له ګټور معلومات څخه مو کور ودان. تاسو هم ډېر